پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری ته ویلي ولد چا وصیت ورته کوي ولد چا امانت لځان سره ژدم چا امانت درکړي لځان سره ژدم په امانت کې خیانت کیږي او خیانت د منافق سره علامه ده او منافق جهنم لري ذاتی خبر یې اسکیا دغه نه کنه ده یعنی تاسو وګورئ هر سړی د غواړي ستار پیراکه زیدر پټوم داسې څوک به ونه ویني چې یاره دا ستا روپۍ زه نه غواړم زه والله په خپل ځان باور نه لرم په مرګ باور نه لرم ستا روپۍ به راسه ضایع شي کملا دی طالب دی پلانی دی بس روپۍ راکوئ زه یې در پټوم ابله یو سړی راغلی ما ته ویل مولوي صاحب زما ورور مړ شو مال بیا ویله د هغه څه روپۍ پاتې شوې څه بچان هم لري نو زه تاله راغلی یم چې د هغه روپۍ به درکړم ته به د بازار کې چاته ورکړه ته دا خلک پېژنې نو هغه به بیا د میاشتې مټې څه ګټه راکوي یا د بچیانو به ګزاره ورباندې کېږي د سارا سړی و ناواقفه سړی و په منافقت یې سر نه و خلاص د بازار په خیانت یې سر نه و خلاص د تجارانو او په دروغ یې سر نه و خلاص د کاروباریانو ول دا روپۍ به واخلې ما ورته ویلې که زه درته ووایم دا روپۍ ما ته راکړه زه یې چلومه تا ته به ګټه درکوم بیا ول مولوي صاحب چې دا وکړې نو زه خو ګرسه نور څه غواړم نه دی په دروازه کې ولاړ زما ممبر ښکاره کړي ما هغه ممبر وینې ول و ما چې پر دغه ممبر در سره ناست یم او بیا پر قرآن لاس در سره کښېږدم چې دا ستا روپۍ ما ته راکړه زه به خیانت نه پکې کومه لا یې هم ما ته رانه کې ای نور د بازار دروغزنان خو لا ډېره لرې ما ته چې رانه کې دا روپۍ یو داسې شی سو عزیزانو کوروالا ته بټوه ورکه بټوه ورکه سهار یې راواخلې قسم د په نوټو کې فرق راغلی صحیح سلو و هر چاته چې شی ورکې هغه شی بیا تا ته رسیږي نه هغه یو جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم سبحان الله چې کافرانو به هم خپل امانت راوړی پیغمبر علیه السلام ته پېښوي ول زما څه شی دی زه په سفر روان یم زما بچیان واړه دي دا زما شی به در سره ږدې د الله رسول پر دواړو سترګو کښېږده بیا چې پیغمبر علیه مبارک هجرت کوئ نو خو دلته امانتونه پراته وو دلته د الله حکم و امر رالی چې ته به ځې هجرت به کوې حضرت علی کرم الله وجهه د ځان دپاره کوي پر کور ول دغه چې کوم مالونه پراته دي امانتونه پراته دي دا به هر چاته جلا جلا ورسوي اوس واسطې به دې خبره سر خلاصېږي عزیزانو یعنی موږ پر کوم روان یو جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ما ته کومه لار راښولې ده کومه لار یې راښولې ده بیا زه برای نام دا وایم زه مسلمان یم زه کلمه ګویم زه نمازي یم زه برای نام دا وایم زه مطلب هغه روزاتي یم حاجي یم زکاتونه ورکوم نو خبره خو پیغمبر علیه السلام بله ښولې ده ابو ذر غفاري ته ویلې ول د چا امانت به له ځان سره ږدې نه چا امانت به ږدې نه دا ډېره لویه ورځ ده او زما او ستا څه حال دی څه زه والله زه د معاشرې ته انتهایی زیات حیران یم و چاته یې ورپې ورکه سبا تا ته هغه روپۍ میلاویږي نه چاته 2 روپۍ ورکه سبا تا ته دا 2 روپۍ میلاویږي نه بس چې ورکولې دي لکه هغه نیکي نه د سمندر ته یې وغورځو د آخرت په ورځ بیا الله ثوابونه درکوي ته چې د چا سره د روپۍ ښه کوې روپۍ ورکې بس د دې د هغه معنا ده چې بیا به نو تا ښه ولیدلې او د الله رسول فرمایي که چا له چا قرضه واخیسته نیت یې دا و چې دی نو بیا په ما پسې ګرځي د الله رسول فرمایي دا غل دی دا ډاکو دی ډاکو د الله رسول فرمایي که چا د چا سره نکاح وکړه پر مهر یا 1000 یا 2000 یا 15000 یا 15000 دا لته کښېنه ورور یا 15000 نو بیا د دا خیال دی چې ورکوم بې نه دا بدکاری د بدکاری ما یو سړی نکاح وتړله چې ومې تړله هغه ډېر روپۍ وښولې چې 2 روپۍ به دا هغه زنانه هم د هلته سره نږدې وله چې نکاح مې وتړله د نکاح بعد یې ویلې دا دې نو زما 100 روپۍ ووینې دا دې نو زما 100 روپۍ ووینې او ورکړې هم نه دي د الله رسول فرمایي دا بدکاري ده